عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائلا علما وی دمشقی زماش پر آغللا ما پسید اغی علاقی دا نسواراو یو راہب جواب راولے گلو اے دا عمر فاروق بچڑیا دل تراشا ما ورطا او فرمائل نانا بیرات او فرمائل بچیا ولی نرازے ما ورطا او فرمائل ندر زمان ما تداسی او پتراکا چی پدی علاقہ کی یو د جنابی محمد رسول اللہ د امت یو عالم موجودی ماتے اخایا دا راہب عیسی ورسر راغی چالا چی خدای ہدایت نصیب کی ورنتوی اے عبداللہ ابن عمر راز زبد بوزمان عیسی اڑان دے او عبداللہ ابن عمر ورپسے ور روان دے سڑیر لرزے پورے لاڑل ویل دل داسی او خیمہ لگے دلے دا شاگردان پکی ناس یا اس بنگیر عالم ناس دے او دی شاگردانو تقال اللہ قال الرسول بیانئی عبداللہ ابن عمر ورسرکی ناس آغا عالم دین تا پتہ لگی دا چی دا دا مدینی منور ملم دے خو عیسیم اپی جندو چی دا عیسی دے داغی لباس بدل ورطوی اے عیسی لکشی بکینا تزمون ملمی منگ درتا اکرام کو دا عیسی کی ناستلو دی مولانا سے برتو بر آواغس دلے دا عیسی فکر لرے مولانا سے زان سر دری زری درو شریف و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے روانہ باندے علوست بے اوبو بانے چفواچ بے عیسوی دا توی دا اوبوس کا کلچ عیسی لاس کی اوبونی والے وے فرمائل اے محمدی دا اوبا نسکما ولی نسکی دینا دا سی خوشبوئی راغ للان دینا دا سی خوشبوئی راغ للان چی زماور سر رو خوشحال شلو دارات او آیا چپدی ابو بانی تاس شیدم کرلو وی فرمائل پدی باندی ماں پا آخر الزمان پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی دری زلی درو شریف لوستلو آغا عیسی راہی برتوئی نانا آغا ابو بزمان میں دیتا سنگرازی چی پدے بدن کی دی دغا پیغمبر پزاد ایمان نوی ورطوی ما غسل خانے تبوزا اگا غسل خانے تلاڑو ویل امبل او بے ورطوی اخبر جامع دراکا اگی زر زر ورط اخبر جامع ورکڑے داوا غندا عیسی چی کلا غسل خانے تزی او واپس راؤزی عبداللہ ابن عمر تا پتہ لگینا دیر ستریستو مانا دے سترگی ورغلی دی عبداللہ ابن عمر ناگہا نرا پاسی دلو حیبت واغستلو حیران دے خلق ورتگور اے دا مدینی منوری ملما سش حیبت واغستے ورتوی ما سرے و ملما راغلے و عیسیو وی آور آغلے وی عجیب ملاقات میں سرداری کونین سر اشلو راتے او فرمائل چلار شاہ او اغا عیسی چی تاثر تلیو اغا ننستا پشان باندے نن ماتستا نزید گران دے دے چرا پاس دے اغا روان دے کپڑے غستی دی عبداللہ ابن عمر اور تغیق ورکو مبارک دے شاہ اغا ورکو دو خدے بند ما خلا اظہار نہ کرے تاکہ صفتہ ہو لگی دا وہی قسم کو خدے زدم رستڑے ہم چسترگی میں ورغلی جناب رسول اللہ خوب کے راگے راتوی چی پاسا او داغینن دمر لوی مقام دے دارا تا ہوا چی دا کم یو عمل دے کو اغویل ما چی کلا خلیتا او پوزتا دا محمدی دین والا اوبر اوڑے اغین خوشبوئی راغلا اگر دا سی خوشبوئی وا چیزی حیران کرم پزان نپوی دلم ما اظہار دا کلمی کولو خزما بدن باندے ظاہر عیسیت پروتو داغی دا پارا میں ظاہری لامبل اکڑل زان میں پاکو او چی کل راوتلم نما پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی دا ندیز پوری وہ کرتی درو شریف لوستلے دے عزیزانو کمال درو شریف کرے دا مدرسہ سے آباد اکڑا جواب را کئی
جواب راکئ درود شریف. زما یو خور ده مؤمنه مسلمانه خور مې ده په دې ګوان کې اوسېږي. هغې اوله ورځ کور کې جواب پرې ښودلی و چې زه روزانه په آقا انعامدار باندې څومره درود ویم، نو د هغې نه بعد دا دعا کوم چې یا الله د دې درود شریف په برکت باندې زمونږ د استاد جی پټکي خدایا بے عزت مکی او د دې د عزت فیصله وفرمایي او د دې درود په برکت د مولوی صاحب دا ارمان پوره کړي. قسم په خدای دا زما د دې خور مؤمنه برکت دی. دا دی چې زه چا سره وعده وکم روپۍ یوم نه وعده وکم یم خدای ستا په ذات به توکل دی. داسې عاشقان خدای راولي زما هغه ارمان پوره کړي. معززو نن تاسو ته زه خوشخبری اورم. هغه خوشخبری دا ده چې رونو مونږه څو ورځې وړاندې د دې مسجد د مدرسې د طالبانو د دستربندۍ پروګرام کولو، خو مونږ سره د خپلو مشایخو د راتلو غمو چې مونږه مشایخ راولو او هغوی زمونږ دا مجلس ستاسې په برکت سره هغه خدای منور کړي، نو مونږ د هغې دپاره انتظار کولو. الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ مرشد پاک قاری بشیر احمد مدنی صاحب حفظه الله هغه مبارک مونږ سره وعده وکړه او ان شاء الله هغه ځلې مونږ سره دا خبره کړې وه چې وعده نه کوم او کوم در بشم د الله رب العالمین فیصلې د اولیاء عجیبه صفات وي. مونږ سره د نن جلسه وه او په 3 بجې ورپسې گاډی راغی. صاحب مبارک له دروازه ووهله وایي راځه ستا د عمرې او د دغه ټکټ ما کټ کړی. ګاډي کې خپل کېنولو او 5 بجې د پېښور ایرپورټ نه د هغې فلایټ و د مدینې منورې نه څو ورځې بعد د هغې یو خادم خاص موبایل وکړو وایي مولوي صاحب مبارک مو شه ستاسې مدرسې ته صاحب مبارک په حرم کې دعا وغوښتله. د معززو دا خبره به انشاءالله سبا زه کوم. صاحب مبارک به انشاءالله ناس وي. نورونو مونږ سره نه د چیو درک شته پرون مې شابخیلو کوم ویل نه د روټۍ درک شته نه مو دومره وشته. طالبانو حضراتو هغوی خپلو کې چا 500 چا 600 چا 700 پیسې را جمع کړې وي. وایي په دې مونږ ته پټکي واخلئ په دې مونږ ته رومالونه واخلئ. الحمدلله الحمدلله د هغې پیسو نه علاوه څومره چې د طالبانو وي د هغې نه ورته خدای اعلی پټکو انتظام وفرمایلو، د هغې نه ورته الله رب العالمین د اعلاو رومالونو انتظام وفرمایلو. دوکان ته لاړم ما ویل اعلا نه اعلا رومال غواړم، اعلا نه اعلا خیسته نه خیسته. ما ته هغه ویل عجیب مولوي صاحب خلق د مدرسو والا راځي ارزانه نه ارزانه غواړي، معلومات ته قیمت بها نه قیمت بها راکړه. ولی زما بچی قرآن ختم کړي، زما رواره قرآن ختم کړي، زما مقتدی قرآن ختم کړي. زویم چې هغې ته دا خپل سینه کولو کم بچی دې کې را دننه شه او بیا ور باندې خپل زړه راغونډ کم بچی په تا زما زړه ته سکون میلاویږي. نن د دې مدرسې نه انشاءالله د نبی علیه الصلاة والسلام د باغ او د محبت ګلان به سبا انشاءالله فارغېږي. څومره ملګري چې راغلي داسې هر یو کس باندې لسو کسانو له دعوت لازم شو، لسو کسانو لبا ځکه تقریبا ټوټل ختمونه د ناظري او د حفظ تقریبا دا د 100 خوشا کې برابرېږي. نو سمو خیال دی 100 ختمونو ته چې ته خلق را وغواړي دعا به قبلېږي او که به نه قبلېږي. نو معززو سبا انشاءالله زمونږه د ماسپخین اذان به په 12 بجې انشاءالله مونځ به زمونږ سبا ماسپخین انشاءالله پاو کم 1 بجه وي، پاو کم 1 بجه به انشاءالله جمع کو دلته دې ځای کې به جمع کو او د دې ځای نه به انشاءالله بیا ټول د درود شریف په ترانه باندې به روان یو انشاءالله. کوم ځای نه به ځو؟ مسجد رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ته. دې ځای نه به د محبت یو جلوس برابرو. د محبت جلوس پیژنئ؟ دا نه چې پلانکي خان زنده‌باد په پلانکي خان باندې تندر وغورځوه. زما آقا زنده‌باد، زما محبوب زنده‌باد، زما د محبوب سنت زنده‌باد، زما د محبوب مسجد زنده‌باد. موږ به انشاءالله هغه आवाज لګو کم आवाज چې الله رب العالمین او د الله ملائک لګي. کوم نعره ده؟ هغه دا نعره ده اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا درود به ان شاء الله ویو به ان شاء الله کنه او دې ځنه به ان شاء الله بیا روانېګو او داسې په دې مدرسې کې داسې کوڅه برازو لاندې به تاخاني تخته کیګو او دا غي ځنه به ان شاء الله د درود په ورځ باندې بر جمعه ته ځان رسو ان شاء الله. او څومره مرګري چې راځي هغه ته به ان شاء الله دا आवाज وي چې په درود باندې مسجد ترانه نوزا په درود باندې مسجد ترانه نوزا ان شاء الله. بیا به سب مبارک راځي دا غیر وړاندې با سملګری علما تقاریر کوي به با ناتخوانان ناتونه و ان شاء الله. او بیا به د حضرت الله دې خیر او عافیت سره راولي. پته لګینه انسان دې تاغي انسان اس پته لګینا علي سے فرمای یو انسان وعده کی سبب ادا کار کوم الله غ بدل کی دغه د الله د وجود لوی دلیل پروت نو معزز الله دې خیر او عافیت سره راولي. امکان لري چې راشي خدا نه خسته کرانه غي منغو تاسو به ان شاء الله غ دعا داوی به موږ سره موجوده وي ان شاء الله.